السلام علیکم. ډیر ورونه په دې اړه پوښتنه کوي وای مونږه په اروپایي ملکونو کې او یا هم په امریکا کې په قسطونو باندې یو څیز اخیستلی شو او که نه شو اخیستلی. په ځانګړي ډول د کور مثالونه ورکوي، همدارنګه د موټر او د موبایل. ورونو په دې کې یو ډیر دقیق او وړوکی فرق ده. که یو څیز څوک په خپله باندې د هغه ملکیت ولري نو دی حق لري چې دی په نغدو باندې هغه په ارزانه خرڅ کړي او یا د قسطونو په مقابل کې هغه لږ قیمته خرڅ کړي، قیمت یې لږ لوړ کړي. نو هر څوک دغه حق لري. مشکل په هغه ځای کې ده چې کله زه یو څیز په خپله باندې نه لرم، لکه بانکونه چې یو څیز په خپله باندې د هغه ملکیت نه لري او هغه چاته قرض ورکړي چې دا پیسې ته واخله او بل چیرته لاړ شه، یو څیز یو کور پې واخله یا یو موټر پې واخله، او دوی بیا د دغه قرض په مقابل کې اضافي روپۍ غواړي. اضافي روپۍ له تا باندې چارج کوي یا در باندې ټیکس راولي. نو په دغه صورت کې دغه بیا سود راځي او دا ناجایز ده. دوستانو، عموما موټر وي او یا موبایل وي، دا اکثره خلک یا شرکتونه په خپله باندې اخلي بیا هغه خرڅوي. نو دا اکثره صورتونه جایز دي، ځکه دغه موټر یا موبایلونه دا د دوی خپل ملکیتونه دي. نو دوی حق لري چې په نغدو باندې عموما په ارزانه باندې خرڅ کړي، او که څوک نغدې پیسې نشي ورکولی نو هغه کولی شي چې د قسطونو له لارې نه دا پیسې ورپوره کړي، خو لږ دا قیمت لوړیږي. نو په دې صورت کې هیڅ کوم مشکل نشته. عموما د کورونو مشکل په دې ډول ده چې خلک د کور قیمت نشي پوره کولی په یو ځای باندې. دوی بیا کوشش کوي چې د بانک نه قرض واخلي. له بانک نه چې قرض اخلي نو هغوی ټیکس پې لګوي، نو هغه ټیکس بیا سود ده، ځکه بانک په حقیقت کې دا کور په خپله نه لري بلکې له بل چا نه یې را اخلي، او په هغه صورت کې دا بانک فقط یو نفر ته قرض ورکوي او د دې قرض په مقابل کې اضافي روپۍ غواړي، او دا ناجایز ده. د دې لپاره دوستانو راه حل دا ده چې سړی له بانک سره قرارداد داسې وکړي چې بانک ته ووایي ته دا کور په خپله باندې ماته واخله، دا کور راته واخله، بیا دا کور ما باندې بیرته خرڅ کړه. مثلا د یو کور قیمت د $1,00,000، دا کور د بانک په خپله باندې واخلي، بیا دا بانک د تا باندې دا کور بیرته خرڅ کړي. کله چې دا کور په تا باندې خرڅ کړي نو کولی شي دا بانک چې په $1,10,000 یا $1,20,000 باندې تا ته حساب کړي. نو په دې کې هیڅ کومه ستونزه نشته ده. بیا دغه صورت د مسلې حلالېږي، ځکه د دې کور مالک په خپله باندې بانک وګرځېده او بانک حق لري چې هغه په قیمته باندې یا په ارزانه یا د قسطونو له لارې په تا باندې اضافي چارج راوړي. نو په دې صورت کې هیڅ کوم مشکل بیا نه راځي. دغه یو رای حل شته ده. هغه دوستان، هغه ورونه چې دوی همیشه لپاره له دې نه ځورېږي چې په کرایي کورونو کې اوسېدل ډېر مشکل دي، او دا واقعا هم چې د چا خپل کور نه نو هغه ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. کولی شي چې په دغه شکل باندې د خپل مشکل رفع کړي او یو صحیح رای حل ورته وسنجي تر څو ګناهګار هم نشي او د الله جل جلاله په نزد باندې مأخوذ هم نه وي. الله دې درته توفیق درکړي او په دې هیله چې پوه شوي به وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.